الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبو أيوب أنصاري يدفن تحت أسوار القسطنطينية. ننا زمونږ استاد خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بل ملګری په باره کې شروع ده چې هغې ته ویلی شي ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه. بل نوم د ده خالد دی، د پلار نوم زید دی النجاري. تاریخ والا د ده په باره کې دا خبره ذکر کوي چې کنیه ابو ایوب او نسبت د ده چې دی هغه د انصارو په طرف باندې. د مسلمانانو په ګروپونو کې هیڅ یو مسلمان د نشته چې د ابو ایوب انصاري د نوم سره آشنا نه، بلکې کاغه د شرق والا دی، که د غرب والا دی، که د شمال والا دی، که د جنوب والا دی، دا ټول د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د سیرت سره آشنا دي، دغه د ذکر سره آشنا دي. دغه وجه دا ده چې د یو واجب کار کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتګ نمخ کې په خپل کورونو کې یو کور د هغه لپاره انتخاب کړو. نو زکات د ټولې دنیا مسلمانان مشرق مغرب شمال جنوب د نوم سره آشنا، د نوم سره واقف کار ډېر عجیب کړي دي. جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منورې لراغه ټول خلک په جذبه کې وو، په شوق کې وو، لکه څنګه چې انسان د خپل محبوب للیوالی هر سړی د خپل زړه هغه تور کشه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک وجود او د نزول لپاره کولاو کړه او خلاص کړه. یو ملګری ویلو چې زمونږ سره دی رشي، بل ملګری ویل چې زمونږ سره دی رشي. په کدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قباء مسجد خو لراغه چې د مدینه په اطرافو کې واقع علاقه دا یو څلور رسی. اغیزه کې د ملګرو له مسجد افتتاح وکړه. د دې وجنه قران کې الله عزوجل په باندې تصریح کړي اقا مسجد چې دغه تهداب او بنیاد په تقوا باندې دا بغوري کنه هغه مسجد چې دغه بنیاد او تهداب د کمر په غاړه یو فنهار به په ناري جهنم د منځ له ورغورځي. د جمعه افتتاح چې کله وکړه د دې نه دا خبره معلومه شو چې د مسلمانانو امیر او قائد وزیر راشد د کورونو جوړولو نه مخکې د بل معاملې نه مخکې د ټولو نه مخکې اول تر اول د مسلمانانو د پاره د اسلامي مرکز افتتاح جوړول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویچا چې جمعه په دنیا کې آباد کې الله عزوجل به د انسان لپاره دنیا کې کور جوړ کړي. قدسی یو مرغی یاد کړه دغه د زاله د منزاله په اندازه باندې چې کله انسان په جمعه کې کارو کې په امدې باندې رب العالمین د کور جوړي اگر کا هغه د ویخ تیجه ولې نه. د مسجد افتتاح چې کله وشو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل او کبانې سور شو. د دې مدینه منورې چې څومره سادات دي مشران دي دا ټول په دلاره کې ولاړو، یو طرف او بل طرف، او د اریو ملګری په دماغ وسړه کې دا خبره ګرځي دا که خیری رسول الله باندې غیزن را روانيږي د مدینه منورې په دې قعر د زړه د بیخ کې به اوس ډیر کېږي. خدا به کوم عزت من کولی چې هغه کې به داخلي یو ویلې زما کور، بل ویلې زما کور، بل ویلې زما. هر یو ملګری هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله شکل راغنو دا خبره به ورته وکړه چې اې د الله نبی اقم عندنا، زمون سره پاتشه شمار زمون زید دي، ملګری زمون زید دي، فوج زمون زید دي، ځوانان زمون زید دي، اصلي زمون زید دي. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ټولو ملګرو لویلي ودعوها فانها ماموره، ازما دا وکبرې د زکه د رب العالمین د خوانه امر شوی دی. الله عزوجل دې له امر کړي چې په کوم ځای کې چملي الته به زمونږه زیر دی رکیدوي. کله به په دې وخت کې دا وکړه روان شو نو خلکو خپل نظرونه په دې کې بند کړي و تر دې پورې چې چا د کور نه تیر شو ناغو په دې کې قسم ته امیدي، یو قسم ته خفقان وغیرہ دا پیدا شو. لکه چې زما د کور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکیدل الله نغله زکو په بل طرف باندې لاړه، او د چا کور له بچنه کې دا هغه به د ولولو د وجنه د ټوپونو د وجنه په دې خوشحالي کې د زړه به په ټوپور هغه واجب خوشحالي به محسوسه ولا. تر دې پورې خلک براتل یو چې زما خواله راشي، بل زما خواله، بل زما خواله. د مدینه منورې دا کم جمعه چې دې په دې خوا کې یو زیو التا دې ډډه واله چې د ابي ايوب انصاري رضی الله تعالی عنه کورو وبرکت علیه یفیها دیږي کې دی خپل ګوند ما تکړه
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو کې نبی مخته نش تر دې پورې دیو کې وخت تر کړه نه شو دانګي ووالو روانه و رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دا واګم د شور خوشی کړي و هغه ځان لکتیره شو بیرته وګرځي چې په کوم ځای کې دې ګونډه ماته کړي د پیخه دا چې په امقه ځای کې خپل ډیره جوړه کړه دا علاقه د ابي بن سواري دا ابي بن سواري چې کله دې حالات نه خبر شو زړی دنه په سینې کې د خوشحالۍ نه په درزاو ټوپونو باندې راغی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل راغی مرحبا ورته ویلې او داغه د اوښ سامان شو هغه کته وا پالانو بل شي د دینه غیګه ډکولې او کور له دنيستا ټول ارس کور لوي وړ د ابي بن سواري د کور په خدا چې هغه دوه طریقې وي یو پاس شته یو اعلان نشد دا پاس شته هغه خالی کې لپاره د سامانونو او د قشان د پاره دي چې هغه کې بس موږ د کور سامان خودلې شي او مقصد به دا و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي هغه د پاس شت کې دی راشي ځکه سامان چې کوم ځای کې خودلې شو اوس به سړی مملته دی رکېږي خو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو بن سواری له ویلې چې ساده کور دوه ټکا دی بلخانه لري فاصله کې اگر که تاسو مال سامانونه کې دوه کې سامانونه کې خودل خو لیکن زه اراده دالرم چې د اعلان ځای کې دی رشمه ابو بن سواری چې کله د محمد رسول الله دا خبره واوریدا وی لبیک یا رسول الله تابعدار ولاړ کوم ځای چې تو خو غني اغه کې زما سره اتحاد دی زه سره موافق یم په کدا ورځ تیر شو شپه راغله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فراش لراغه خپل بستر لراغه ابي بن سواري او داغه بیبي دی پاس چت لو خطا چې کله دروازه ځم په بند کړه ابي بن سواري د خپل خځلې ویلې شو خواره شي تاسو شل منګو کی دا غوړي غلط کار منګو کاږي ورته ویلي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلان دي او موږ دی پورته یو او موږ دی مزل کو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جسد دلان دي دا خو قطن کې دی نشي د وحي او د پیغمبر پر مابین کې موږ مانع جوړیږو موږ خو په دې وخت د هلاکت په دې کند باندې ورغورځیږو هغه دلان دي موږ دی پاس هغه دلان دي پروت موږ دی پاس ګرځو په کدا چې خځه او خاوند خپل مابین کې دواړو لې په مانته وکړه او نه پوهې چې وسو کی څو تر دې پوري چې دې دواړو د زړه بالکل د اطمینان او سکون والا کېدل نه په اخر فیصله په دې باندې وکړه چې په دې پاسه کې دیوال کوم غاړه ده دې پوري تم جوخته ودرېګه زبم جوخته ودرېګم تر څو پر اسمن قدمونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دې سر مبارک باندې رانه شي په دې ډډ باندې تل غاړه باندې تل تر دې پوري چې کله سبا شو ابي بن سواري ویلې یا رسول الله بیګا د شپې خو زمونږ بالکل د وسترګه مودنه شوله نزو د شم ام ایوب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته د سوجنه یا ابي بن سواري پیښه صدا ورته ویل یا رسول الله ویته لاندې وی او زه پاسم کله چې به من حرکت کوو من ځان سره دا محسوسه ولا چې د کور دوړي هغه د محمد رسول الله په مخ باندې را پریوځي او په دې وخت کې منګه برش پتی رو تلاندې دا خو زموږ عقل بالکل نه مني رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي بن سواري له ویلې وحوین عليك يا ابا ايوب یا ابي بن سواري لږ نرمي کوا منګه باندې نرمي وکړ زما خو کدا چې په دلان دي چې اوسېګم دغه وجدا چې زما ملمانه ډیر زی راځین کچیر ته پاس اوسېګم پاس تاسو لم تکلیف دی مالم تکلیف دی ملمنو لم تکلیف دی ابي بن سواري ورته لبیک یا رسول الله سا خبره مې ومنله خو چې کله د شپشوا وی پی کدا چې سبب لش پر راځي د ابي بن سواري په کور کې او چاټي دا هغه ماتيږي وی په دې وخت کې دوه د خې سره بل اکشن او سوا دی وی شړینا چې هغه به دواړو په سامان راته اوله دواړو ته دی وکړه دغه شړی را واخسره او د اوبې په کې راته وکړي مقصد پکې دا چې بوخا چې تونم بدی چې تونه نو چې لنټري تر څو پورې د کجوري پانی پاغه باندې شولې شوی دی اسینا کوم ساس کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاله پریوزي هغه له ضرر ونه رسیږي د صحابه دومره اوچت وقار دومره اوچت عظمت د رسول الله بزړه کې لرو حتی تر دې پوري چې کله به دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه ټک ټک کوله بالازافیر په دینو کارو باندې والا شغله ضرر ونه رسیږي سبا چې شو وی ویل به ابي انت و امي یا رسول الله زما مور پلاستانه قربان زدا خوک نه غړم چې ته دلاندې موږ دې پورته دغه وجه دارا چې بیګا په دې وخت کې زمنګ را چاټې ماته شو او به لاندې تو یېدلې موږ د خپل شړې را واقصو هغه باندې موږ خود را خود شي موکړه چې او به تعالی پرې نه خو دې د څه چلو کې چې ته پورته وخېجا موږ بلاندې ځله کته شو دا کیږي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په بها ډیره کړه و میشتي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابي ایوب انصاری په کور کې پاس بالخانه کې تیر کړي تر دې پورې مسجد نبوي جوړ شو هغه ځای کې چې کوم ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو کې ګونډه ماته کړي و دغه په خوا کې د رسول الله د بیبيانو کوټي جوړ شوې د جمعات نګر چا پیره د پاره ادري بیبيانو د پاره په کدا
چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابي ايوب انصاري یو عجیب غوړډیتو په دې ځای کې راغی. ابي ايوب انصاري په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر انتهایی مینه کوله تر دې پوري چې داغه زړه داغه سترګې عقل دا ټول دغه محبت نه ډکړې شوی. هکذا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانه ساتله خو لیکن د شي مینه وا چې دیو بل په مابین کې هغه د تکلف ژوند نو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بار ووتو د ابي بن سوري د کور له قاتل جمعات نه یا د خپل کوټې نه تا به دا ګمان کو چې د کور دی. عبد الله بن عباس فرمایي یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غرمې وروته شوې کته ګور عمر رضی الله عنه ولاړ دی ورته ویل یا ابوبکر دې وخت کې څل وروتلې وې زه هغه شری استلم چې کوم شي ترې استلې معنا ته وګي وې او وې زم وګي عمر رضی الله عنه ورته وې زم وګي په دې مابین کې دا دواړه ملګری په دې ځای کې ناشتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وروته او دې دواړو له دا خبرو کې چې زما ملګرو ابو بکر او عمر چې تاسو دواړه رښتینی وی ویل یا رسول الله زمون په دې خېټه کې واجب الوګر راغلی دا ابو بکر اول وروته یا اول زراوتهم به ابو بکر وروته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي زما دي قسم په هغه ذات چې زما نفس دغه په لاس او قبضه کې دی وی په دې وخت کې زم رښتینی نه ما مگر هغه شری رښتینی ما چې کم تاسو دواړه رښتینی ما نظم انتهایی جت وګم زی چې وزو ابي بن سوري کورلا د ابي بن سوري د کور لزکه د درې وړ روان شو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم له باغت عام ساتلو کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام راغی حق عام به ورته مخله کې و به خړو چې کله پاتیو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای شروع کړي وا حق جناب ابي بن سوري او داغه به بشرو وکړه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم رانغی یا به بالکل ډوډۍ د ببل ځای کې خړلې و نو به بده دا ډوډۍ ترکاری را واخستا خپل اهل باندې او بچو باندې به تقسیم کړه به کړه چې دا کله راغله د کورلا دروازه ټک ټکړه ام ایوب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر ملګرو خو رااله وی ویل مرحبا بنبی الله وبمن معه مرحبا کر اغلاس دی محمد رسول الله لا او هغه ملګرو لا چې کوم دا غسر راغلی دی یو ابو بکر دی او دقه شان وسره بل عمر دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل ام ایوب لا چې اين ابو ایوب هغه چرته دی د دینه دا خبره معلومه شو د ضرورت په وخت کې سړی د پردیس زنانه سره پوښتنه کولای شي خبره کولای شي. ابي بن سوري چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज واورید د محبوب आवाज د کجورو په دیمنس کې د اناسو سکارې کولو ډیر پتا دی باندې راکته شوې ویلې مرحبا برسول الله وبمن معه خره اغلاس دی محمد رسول الله لو هغه ملګری چې دا غسرې به راغې وی ویل یا نبی الله اذا الله نبی دا کوم وخت کې چې تر غلې دی وخت کې خو استاد را تک تیم نو فی کسل باعث صدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته صدقت رښتې ویلې وی په دې وخت کې ابي بن سوري لاړو او د خپل کجورو یو تازه ویګي راوښ کو چې پاغه کې لقفخان پاغه کې تازه او د شنیم پختا کجوري پخې وی غیر راوړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې یا ابي بن سوري تا به موږ صرف هغه پخې راش کولې او بس ځکه دغه نیم پخته غونډي او عجیب خوندري دا دی ولې راوښلولې هغه ویل یا رسول الله تزما محبوبي خوخه مې دا چې ته په دې وخت کې هغه ټوله پخا هغه نیم پخته یا چې د خامواله ور باندې غالبي دا ټول ته وخري او زه به تعالی پر اوس په دې مقام کې یو شی مالالوم یو سروي چې هغه ته اوخره استاد ملګری رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل بالکل صحیح ده او کوشش دا وکړه چې هغه سروي چړې لاندې رانه ولي چې کم د پوي والي. ابي بن سوري شروع په دې مقام کې وړي چې لکه دې حلال کې به خپل خجل امر وکي چې وړو واغه ډوډۍ څنګه د پاره پخه کا تعالی امر د ډوډۍ زګه کومه چې ته د ډوډۍ په پخواله باندې ډېر انتهایی ته قادرې بای زنانه ډېر عجیب ډوډۍ پخې بعد د غیر بيدانی مې چې لري واخستو هغه خوروادار کې او نیمه را واخستو هغه ورید کې او د محمد رسول الله دغه ملګرو مخې کې خودو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چیلینا چې کوم ورید کې شوی دی ټوکړه هغه را واخستو په خپل ډوډۍ باندې کې خود ویل یا ابا ایوب انصاری دا ټوټه فاطمه الزهرا لويسه زما لور لا دغه وجه دا وې څومره کیږي چې هغه بیچاره پناره ده لکه څنګه چې موږ پنارو اغلم لګل پکار دي د دین بل اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم معلوم شول چې لوی اخلاق په اخلاقو کې ده چې خپل ماتحت خپل کشران وږي دغه باندې خوراک پامته وږي د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حق در باندې دي چې کله دوی دا ورته مو خړله د قشان خوروادار مو خړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي خبز ډوډۍ ده ولحم وکرا وتمر کجورا وبصر نمخدرا او د قشان تازه دستورونه وکړاړي او به ویل چې زماري قسم په هغه ذات چې زما د نفس هغه په لاس کې دي دا هغه نعمتونه دي چې په ورځ قیامت بس تاسو ته پوښ کیږي
کله چې د نعمتونو سره تاسو مخامخ شولې دا خپل لاسم چې کله د کاسه کې خودو نو وایي بسم الله چې کله ماړه شوي نو به وایي الحمدلله الذي هو اشبعنا وانعم علينا بافضل ټول صفاتونه د کمال هغه الله لري چې مونږه ماړو کړو هغه او نعمتونه مونږ وکړو مونږ باندې او به زیاتواله وکي خو د بل چا کړه چې کله مې به وایي اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم د شنور الفاظ راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به وچش ابي بن سوري له سباز مو خال راشه وجد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې چا باغ سره احسان وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم څو چند هغه سره زیات احسان کو ابي بن سوري دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم وانور دا عمر ورته ویلي چې نبی صلی الله علیه وسلم تعالی امر کړی دی ابي بن سوري سباز مو د خال راشه ابي بن سوري چې کله د عمر دا خبره واوریدا وی سمعا وطاعه لرسول الله صلی الله علیه وسلم په دواړو سترګو داغه خبره مې واوریدله او اطاعت مې وکي چې کله سبا شو ابي بن سوري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خال راغی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو کشر خادمه ورته ورکړه وی ویل یا ابي بن سوري دی باندې د خیر په باره کې ورته وصیت وکي او موږ نه ګورو د دینه مگر خیره تر څو پورې چې دا جنیز موږ سره دا وینځه ابي بن سوري دا جنې روان کړ خپل کور لا سبا چې کله بیرته راځي اې سره دا وړه ماشوم هم ده خدي شولې د ایوبه وې دا چاره پر دادا یا ابا ایوب دا دې کوم ځای نه راوړه وې دا خو محمد رسول الله موږ سره احسان وکي هغه موږ لرا کړه وی ویلي ویډي غټ احسان موږ سره کړي او تم دې سره ډېر غټ احسان نه کارواله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په باره کې موږ له وصیت کړي دي دغه چې ورته ویلي وې څنګه کوم موږ ته پدې کې دې وینځه کې تر څو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت موږ نافذ کو دې سړي ورته ویلي وې د محمد رسول الله د وصیت لپاره بل طریقه زنه غاڼم مگر امدا خبره زکه مال ویل چې دې په باره کې موږ تعالی وصیت کو د خیر او دې جلې کې خیر دی هغه وصیت دار چې دا موږ د الله درزه لپاره آزاد کله ورته بالکل صحیح ده تعالی توفیق درکړي شوی دی دغه نور صدا آزاد کړ دا ابي بن سوري باز کارونه وا اې دی وجنه ابي بن سوري واجب کار راو بلوا ټول ژوند دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څنګهونه کې تیر کړي دي د دې وجنه تاریخ والا دا خبره ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سپین رنگ انسانو لیکن داغه په رنگ کې غنم توب راغی لاجل کثرت اسفاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مسافر سفرونه کې روانو ابي بن سوري وسره مجاهدو په هیڅ غزا کې دا پاتې شوی دی چې مسلمانانو به برخه اخیسته ده ام تر معاویه تر زمانه پورې حتی تر دې اخري غزا چې معاویه رضی الله عنه تشکیل کړه او دغه قومندان یزید رضی الله تعالی عنه د قسطنطنیه د فتح لپاره امیر ولېګو نو په دې وخت کې ابي بن سوري ډیر انتهایی زیات بوډا او خو کې دا غړل چې تقریبا اتیا کله د عمر نه خړلې و چې زلار شم او د یزید ابن معاویه په قیادت کې وجنګېږم التا یعنی ابي بن سوري هغه انسانون چې د درې په چبو باندې ځان ورغورځاو حتی تر دې پورې چې دا غازی په سبیل الله شو لیکن د دشمن علاقه له ورسېدل نه و په کدا ابي بن سوري ډیر انتهاجیت مریض شو چې کله دا مریض شو پری وتلو یزید ابن معاویه رضی الله تعالی عنہ چې امیر دی قائد دی رهبر دی هغه د ابي بن سوري خو راغی ورته ویلي هلک من حاجت یا ابا ایوب یا ابا ایوب څه حاجت لري چې موږ له وایي هغه ویل چې او حاجت مې داري څومره د مسلمانانو فوجین چې مجاهدین چې په دې ټولو باندې زما خوانه سلام وایا دویم دا خبر ورته وایي چې چرته مړ شم تاسو په دشمن باندې تعرض وکړي به تعرض چې کوم اخر ځله ورور چې د قسطنطنیه دیوالون لره په اقصه کې ما تاسو دفن کړي دې قبر معلوم نه دی اې دی وجنه محدثین لکه ماغه جګړه وکړه به ور وګرځیدل به ډبل حمله شو وکړي د قسطنطنیه دیوال ور ورسېدل پاغي مقام کې قبر وکنلو ملګرو پاغي ځکه چې دا دفن کولو 30 اسونه راوست دوړي په علاقه کې جوړ شو قبر ان شاء الله معلوم نشو ایواز رب العالمین نه چاغله دا معلوم دی قبر ورته وېستو او پاغي مقام کې دوی به ور دفن کې الله رب العزت په ابي بن سوري رحم وکي چې اغا اخري سرګي پورې پکارا اسونه باندې کېنسو رب العالمین در زاره پر جهاد په سبیل الله وکي تقریبا داته کلو په عمر باندې هو او موږ تاسو ته الله رب العزت د صحابه کرام صحیح تابعداري را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.